اول وی وی ز عیسی علیہ السلام به وی ز مهدی علیہ السلام او بیا دعوه وکړه وی ز محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شان پیغمبرم بیا وی زما درجه د محمد رسول الله نلوی ادا وی زما د خذ درجه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو د امهات المؤمنین نلوی ادا وی زما د بهشتی مقبری درجه د جنت البقیع د مدینه منوره د هغه مقبرین چاغي کې لزر صحابه کرام دي زما د مقبری درجه د هغه مقبرین بیا لرا او چا چې زولی د مغه صحابي شو ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے جڑا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری میں فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ میں ملا نام محمد اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو جانا گئی تن میں جلیا نام محمد زماڑیر و عزت مند و محترم سامعین و اوریدن کو کاغپ مسجد کے دن دی او که بہر دی منگستاسو دی جماعت تراغلیو د یو ډېرې اهمي او د یو ډېرې خاص خبرې په باره کې چې هغه خبره داسې ده چې د هغې د دین اسلام په دې ډانچه کې د ملا د اډو کې د هغې حیثیت دی چې هغې ته ویلی شي عقیده ختم نبوت د دغې عقیدې پیژنګلو د دې وضاحت او د دغه عقیدې د تحفظ دپاره کم کوششونه په ټوله دنیا کې شروع دي د هغه خلکو په مقابله کې چې کم د دغه عقیدې خلاف لګیا دي د هغې په باره کې به مختصر یو څو خبرې الله دې په موږ او تاسو له د عمل توفیق راکړي الله دې موږ ته د صحیح وینا او د صحیح اورېدو توفیق راکړي زما عزتمندو د موږ او تاسو باندې د الله جل جلاله دا ډېر لوی کرم دی چې الله مونږ په هغه امت کې پیدا کړیو په کوم امت کې د پیدایش دعاګانې چې د الله پیغمبرانو د الله نه کړي دي الحمدلله مونږ نه څه درخواست ډک کړو نم سفارم ډک کړو نم سوینا کړې وه نم غوښتلی وو الله اسې به څه په دې امت کې پیدا کو په دې باندې ټول ووایه الحمدلله چې شکر الحمدلله مونږ الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړیو او دې امت ته الله قرآن کې خیر امت ویلې دی او دا امت دی دنیا ته راتلونکي اخیری امت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې یو له صحابه کرام وړاندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کو الا خبردار لا نبی بعدی ولا امت بعدکم نو زمانہ بعد بل پیغمبر شتا او نستاسو نه بعد بل امت شتا زه د الله اخیری پیغمبر ما تاسو د الله اخیری امت یې دلته د الله له طرف نه چې تاسو را لېږلی شوی او قرآن د الله اخیری کتاب دی زما عزتمندو عقیده د ختم نبوت څه ته وایي عقیده د ختم نبوت دې ته وایي چې مونږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله د الله نه سوا د عبادت لایق څوک نشتا د عبادت لایق صرف دیو د الله ذات ته د الله نه سوا هیڅوک د دې قابل نشته چې د هغوی د عبادت وکړي شي د عبادت لایق صرف یو د الله ذات ته محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی د الله بنده دی او د الله رسول له خودی سره ضروری خبره ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله اخیری پیغمبر دی دا غنه بعد بل پیغمبر نشته دی
دی عقیدې ته وایي عقیده د ختم نبوت چې د نبوت سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختمه ده، د قیامت دروازې پورې بل پیغمبر راتلونکی نشته. نو ختم نبوت عقیده دی ته وایي چې د الله رسول باندې الله جل جلاله د نبوت سلسله بند کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د نبوت مثال د یو عظیم بلډینګ او د بنگلې دی، د یو محل دی. یو پیغمبر راتلو تر دې چې په دې بلډینګ د نبوت کې او په دې بنگله د نبوت کې د یوې خښتې ځای پاتې شو. الله زر ولېږله هغه یوه خښتم پوره شوه، د نبوت دا بلډینګ او بنگله سر ته ورسېده. الا خبردار لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی زمانه بعد بل پیغمبر راتلونکی نشته، زه خاتم النبیین یم. دغه بلډینګ او بنگله چې دی دا سر ته ورسېده. دی عقیدې ته وایي عقیده د ختم نبوت. مونږ به په دې عقیده باندې ځان پویو، د دې د تحفظ دپاره به کار کوو، د دې د تحفظ دپاره چې کله مونږ نه مطالبه وکړی شي مونږ به انشاءالله هر میدان ته حاضر یو. زما عزتمندو د دغې عقیدې د تحفظ دپاره په دې دنیا کې یو مجلس کار کوي، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ورته وایي. په ټوله دنیا کې الحمدلله د دې عقیدې پرچار کوي، د دې عقیدې تحفظ کوي، د دې عقیدې تبلیغ کوي، د دې عقیدې د هغې چې دی تشریح کوي او د هغې پرچار په ټوله دنیا کې کوي. او عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت هغه یو داسې تنظیم دی چې الحمدلله زرګونه قادیانان واپس اسلام ترالل، او الحمدلله د ختم نبوت د عقیدې د ناموس رسالت د ناموس صحابه د امهات المؤمنین د ناموس جنگ په هر میدان باندې لړاوي. خدا خبره دی واضح وي چې هر بنده چې د هر مکتب فکر سره تعلق لري، کاغه عالم دی که قاری دی که طالب دی که دکاندار دی که زمیدار دی که نوکر پیشه دی، هغه هر یو فرد د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت رکن دی. هغه که د هرې پارټۍ سره تعلق دی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت هغه تا نه دا مطالبه نه کوي چې ګنې ستا په کور باندې فلانې جنډه ولاړئ نو ته به د ختم نبوت دپاره راپاسې، او که فلانې ولاړئ نو نه به راپاسې. ستا په کور او زما په کور که جنډه هره ولاړه وي، زما او ستا په دماغو زما او ستا په زړه باندې به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه ولاړه وي انشاءالله که خیر. او دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت او دا علما چې هر ځای کې موږ نه مطالبه کوي، موږ به د هرې قربانۍ دپاره انشاءالله تیار یو. زما عزتمندو په دې عقیدې باندې ډېرې حملې شوې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله مبارکه ژبه وفرمایل چې زمانه بعد به 30 کسان راځي، او دا 30 واړه کسان به دا دعوه کوي چې موږ د الله پیغمبران یو، خو الا کلهم کذابون دجالون. دا 30 واړه به دروغجن وي او دا 30 واړه به دجل او فریب کوونکي وي. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اوس د الله رسول چې فرمایلی دي چې 30 کسان به زمانه بعد راځي، د قیامت پورې د نبوت دعوه به کوي، نو دا به راځي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جون کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او په مدینه منوره کې مسیلمة الکذاب په یمن کې پیدا شو، د نبوت دعوه وکړله، د الله رسول ته پیغام راولېږلو، قاصد یې راولېږه، وی راځه چې دا ځمکې او دا حکومت دا تقسیم کو زم د الله پیغمبر یم. دا الله رسول چې کله وفات شو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داغه خلاف لشکرکشي وکړله او لاړو. د مسیلمة الکذاب سر قلم کو، د مسیلمة الکذاب سر چا قلم کو؟ حضرت حبشی رضی الله تعالی عنہ قلم کو. حضرت حبشی رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دی چې زمونږ علما وایي چې د حضرت حبشی رضی الله تعالی عنہ درجه په صحابو کې د ټولو نه کمې درجې والا صحابي هغه حضرت حبشی رضی الله تعالی عنہ دی. خو بیا هم چې د ټولو نه د کمې درجې صحابي دی، د کمې درجې ولې دی؟ د ایمان نه بعد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک یو ځل د مخې نه لیدلی دی. د په جنگ احد کې د نبی علیہ السلام تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کا هندر علیلا ټوټه ټوټه کا، او هندي د حمزه رضی الله تعالی عنہ سینه وشلولا، د حمزه رضی الله تعالی عنہ زړی روخ کلو او خلک واچو
چکونه په ولګول خو تیرې نه شو واپس یې غورځېد نبی علیہ السلام چراغي د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ دا بدن مبارک دا سے ټوټي ټوټي پروتو لکه زو ته چې په قربانۍ کې ساروي ټوټي ټوټي کو پروتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات اوجړل ډیر غمجن شو حمزه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترمو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی رورمو د صہیبی رضی الله تعالی عنہ په دوانو پړلیو ډیر زیات غمجن شو چې کله حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کو حبشي بیا ایمان وروړو نو د الله رسول ته وی د الله رسوله آیا ما لپاره د توبې لار شته ما ته به الله دا غلطیان معاف کی و یا او ته کلمه وایا کلمې سره به الله ستا ټول ګناهونه معاف کی کلمه ویلا د الله رسول وته وی تا ته چې زو ګورم نو ما ته د خپل تر او د خپل رضاعی رور هغه ټوټې ټوټې بدن را یادېږي نو ته به یو مهرباني کې زما مخې له به نه راځي نو د الله رسول د ایمان وروړلو نه بعد صرف یو ځل د مخې نه لیدلی دی علما وایي د حضرت حبشي رضی الله تعالی عنہ د یو نظر ته د دنیا د ټولو عالمانو علم د دنیا د ټولو پیرانو پیری د دنیا د ټولو انسانانو تقوا او پرهیز دا نه رسی ولی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارکی لیدلې دی چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مسیلمه الکذاب خلاف د جنگ اعلان وکړو او لاړو نو حضرت حبشي رضی الله تعالی عنہ وی د جهالت په دور کې مې د رسول الله د ټولو نه جوخ سړی هغه شهید کړي دی ته می تکلیف رسول دی ایمان می وروړو اوس به د الله د رسول له ټولو نه لوی دشمن قتل کوم د مسیلمه الکذاب سر چې دی حضرت حبشي رضی الله تعالی عنہ کټ ک وی د جاهلیت په زمانہ کې می د رسول الله د ټولو نه نږدې کس وجلو او په اسلام کې می داغه د ټولو نه لوی دشمن وجل وپسې اسود عنصر راغی وپسې بل خزر اعلی تر دې چې زمونږ استادو په زمانہ کې یو سړی پیدا شو چې هغه واجبه سړیو دا غنوم دی غلام احمد قادیانی او دغه قادیانی غلام مرزا قادیانی د قادیانیت بنیاد کې خو دا ډېر فضول انسان ډېر نالق انسان ډېر کمزور انسان دا دومره کمزور انسانو چې علماء لیکلي دي د په تاریخ کې چې د سیالکوټ په عدالت کې محدث باغی کې محرر او بیا د ترقې لپاره ټیسټ ورک باغی کې پیل شو چې دا پیغمبر وی دا الله العیاذ بالله دی په پیل کېدو دا الله پیغمبر خو په هر امتحان کې الله کامیابی هغه سره علم وهبي وي دا الله پیغمبر یو مدرسې ته نه دی دا الله پیغمبر یو کالج او سکول کې داخله نه علي دا الله پیغمبر د استاد نه زده کړه نه کوي بلکې هغه سره علم وهبي وي بلا واسطه هغه الله غل علم ور کوي نبی علیہ السلام نو مدرسه لیدلې ده نه سکول لیدلې ده الله والله داسې علم ورک چې عرب د اغي د جواب پیش کولو نه اغي نه عاجز شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه تاج او تخت د ختم نبوت باندې دی ظالم حمله وکړه اول وی عیسی علیہ السلام به وی مهدی علیہ السلام او بیا دعوه وکړه وی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شان پیغمبر بیا وی زما درجه د محمد رسول الله نلوی ادا وی زما د خذ درجه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو د امهات المؤمنین نلوی ادا چې هغه امهات المؤمنین د دې امت روحانی میان دي وی زما د بهشتي مقبره درجه د جنت البقیع د مدینه منوره د هغه مقبرین چاغي کې لږ زره صحابه کرام دي زما د مقبري درجه د هغه مقبري نبی لرا او چا چې زولي د هغه صحابي شو ډېر فضول انسان او ماته چې کوم وحي راځي او فرشته راځي دا غي نوم دې ټیچی نوم دی او ماته کله په پارسي کې وحي راځي کله راته په عربي کې راځي او کله راته په اردو کې راځي او عجیبه دعوی کوله صحاب وین بدتلو وای ماته د سلسل بول بیماری ده سلسل بول بیماری هغه ته وای چې بندنه تاسو متیاز او ساس کیږي او داسې نو درېږي او داسې په ځای نه پاتې کېږي وای ماته هغه بیماری ده علما وای دغه بیماری وا نو دی به د سماعتي لډیر تلو راتلو نو د دې کوټ په دې جیب کې به لوټې خوي او وای خواږه به هم ډیر خړل نو دې بل جیب کې به لوټه یو کې به لوټه و یو کې به ګوړه و نو دا به اکثر د ګوړې په دوکه کې هغه لوټه راوغشتو دا غي نه به چکوو دغه شي دا واو کوي زه د الله پیغمبرم او وای چې ما څوک چا زولي د ماغه هغه صحابي شو وای زما د خود مقام عجیبه افسوس خبره داره زمونږ په پاکستان کې تاسو وګورئ
یو سړی راپاسي د قرآن بے ادبي وکړي، یو سړی راپاسي د صحابو بے ادبي وکړي، یو سړی راپاسي د الله د رسول ګستاخي وکړي، نو چې ګیري کې وي دا لیونی دی. الکه دو خو خپل پیسې ونه سوځولې، دو خو خپل ځمکه د بل چا په نوم باندې نه کړله، دو خو د خپل کور سامان نو نقه چې لارې ته وغورځو، ډیران ته وغورځو، خو چې لیونی کېږي نو د الله د رسول پر رسالت باندې حمله کوي، چې لیونی کېږي د صحابو په ناموس باندې حمله کوي، چې لیونی کېږي نو صحابیاتو پسې خوله وازي، چې لیونی کېږي نو د جومات او د مدرسې بې حرمتي کوي، نو دا وی بد دا لیونی دی، په دې باندې اخلاص کی. په بل سبانه لیونی ور نه راغی، په دې باندې ورځي چې بس د الله پیغمبر ما یا زه خدای نه منم. یو لیونی موږ داسې ونه لیده چې هغه د خپل ټول دولت راواغشتو، تیلې ورته والو ویې سوځولو، د پلار نیکه ځمکه چا پسې ولیکله، خو چې ګیر شي وي دا لیونی دی. زما عزتمندو دا یو سازش دی د مسلمان د بچي د ذهن نه د دې مسلې اهمیت ختمول دي. انشاءالله عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بدی لپاره بیدار وي او ستاسو زمونږ د ټولو امداد به سره وي انشاءالله که خیر. زما عزتمندو دغه قادیانی خلاف علماو ډېرې قربانۍ ورکړي، علماو ډېرې قربانۍ ورکړي، باوجود د دې نه چې مخالفتونه هم کېږي. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تاسو ته پته ده جنازې د جیل نه اوچته شوې ده. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په څه وفات شوی دی؟ په جیل کې ولا زهر ورکړي دي، په هغې باندې وفات شوی او د جیل نه جنازه اوچته شوې. څومره لوی شخصیت دی. مخالفت به کېږي، د الله د دین دا شمه به انشاءالله بله ساتو که خیر. تاسو به ملګرتیا کوئ، موږ به د الله د دین د شمه انشاءالله بله ساتو. په دې به فخر کوو چې موږ الله د خپل دین د خدمت دپاره مقرر کړي. دا د الله احسان دی په موږ او تاسو باندې. زما عزتمندو قادیانی 1974 کې 7 ستمبر 1974 کې پاکستان کې د مختلفو سیاسی پارټو د علماو په محنتونو باندې قادیانیت چې دی نو دا کفر قرار شو او دا فیصله وشوله چې دا قادیانیت چې دی دا قادیانان چې دی به بطور اقلیت په دې ملک کې اوسېږي. دی به ځان ته مسلمانان نه وي، دی به لکه د هندوانو، د عیسایانو، د یهودیانو د دې په شانتې به اوسېږي، د سیکانو، دی به ځان ته مسلمان نه وي. زما عزتمندو موږ او تاسو به څه کوو؟ موږ او تاسو به دا کوو، وخت لږ دی، خبرې ډېرې دي. موږ او تاسو به دا کوو چې یو خو به د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت په هر میدان کې انشاءالله ملګرتیا کوو که خیر انشاءالله. په دې کې که موږ دلته راغلي یو، دا علما راغلي زمونږ، نو مونږه نه څه تنخواګانې شته نه سعودې شته، خالص په دې نیت راغلي یو چې د قیامت پر ورځ هم الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي. او شانور شاه کشمیری رحمه الله فرمای څوک چې د عقیدې د ختم نبوت د تحفظ په دې کار کې لږ شان خدمت کوي، وایي زه هغه له ذمهواري ورکوم او زه د دې ضامن یم چې دا انسان به الله بخي انشاءالله. ځکه د الله د رسول د دغه عظیم منصب د هغې حفاظت یې وکړه. حفاظت الله کوي، موږ او تاسو یې بانه شو، موږ به صرف خبره راوچتو، نور به الله حفاظت کوي که خیر. نو یو خو به دا کوو. دویم دا چې د دغه قادیانانو بایکاټ به کوو. زما عزتمندو یو عام کافران دي، عیسایان دي، یهودیان دي، هغوی ځان ته عیسایان وایي، خپلې ګرجې ته هغې ته جومات نه وایي، خپل کتاب ته قرآن نه وایي، هر سړی ترې نه ځان ساتلی شي. ماشوم هم پیږي چې دا عیسائی دی نو هغه سره دا دینی گپ شپ نه لګي، نورو سره تعلق ساتي، دا یهودي دی دا هندو دی. یو وی زندیق څه ته وایي چې هغه کافر وي او ځان ته مسلمان وي، د هغه دین کفر وي او هغې ته اسلام وي. قادیانی زندیق دی. د زندیق سره هر قسمه روزګار د تمام دنیا د تمامو مسلکونو د تمامو علماو په نسبت باندې دا بالکل حرام دی. د یهودي سره نبی علیہ السلام لین دین کړی دی. تاسو په فضائل اعمال کې قصه اورېدلې وي د مولوي صاحب نه چې هغه نبی علیہ السلام د قادیان د یهودي نه قرض اخیستی و راغی، نبی علیہ السلام سره د هغه قرض نو په غاړه کې ولا څادر واچولو او دومره راخ کو چې د نبی علیہ السلام په مبارکه مرۍ باندې چاپونه جوړ شو. نبی علیہ السلام د یهودي سره لین دین کړی دی، قرض یې ترې اخیستی دی. د یهودي نه ته سودا اخیستلی شي، عیسائی نه اخیستلی شي، د سک نه اخیستلی شي، د نورو نه اخیستلی شي، ځکه هغه ذمیان دي، په دې ملک کې اوسېږي، ټیکس ورکوي. او کم کافر چې د مسلمان په ملک کې اوسېږي او ټیکس ورکوي هغه ته ذمي وي، د حکومت وخت هم هغه شان ذمواري جوړېږي چې څنګه زمونږ حفاظت کوي داسې به د هغوی حفاظت کوي. خو قادیانی زندیق دی، دی زندیق دی، د ده سره هر قسمه تعلق دا حرام دی. دی کافر ځان ته مسلمان وي، دی خپل عبادت خانې ته نه ګرجه وي
نه ورته کلیسه وای نه ورته مندر وای د خپل عبادت خانه ته جمعات وای د خپل دین ته اسلام وای دا دوکه کوي اسلام دین او اسلام وته وای دې ته وای زنديق او د زنديق سره هر قسم روزګار دا حرام دی د دغه زنديقانو بایکاټ وکاو ان شاء الله 400 دینه د دوی مصنوعات ختم دي که خیر موږ به کوشش کوو چې د دوی مصنوعات موږ استعمال لو دا ولی دوی د خپل مصنوعاتو 10% د قادیانت د تبلیغ د پاره وقف کړي د دوی چې د 100 روپو سودا خرڅ شي پاغي کې 10 روپے د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاج او تخت د ختم نبوت خلاف استعمالي د الله د رسول د تخت ختم نبوت خلاف استعمالي د تاج د ختم نبوت خلاف استعمالي موږ به دا کوشش کوو چې زمونږ د جیب نه کمې 2 روپے ګټه دوی ته زی هغه به نن بار ان شاء الله نه ځي موږ بزان پوهیو په دې خبره باندې چې دا زنديق دی او د زنديق سره هر قسمه تعلق دا حرام دی يهودو موږ باندې ډېر خلک اعتراض کوي چې موبایل خو انګريزانو جوړ کړي نو مليانې ولې استعمالي پیپسي خو د يهودو دی دا ولې استعمالي پلانې شي نو دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې د خپل ملک موږ هغه مصنوعات استعمال خو د کافرو دغه شیزونه موږ استعمالولی شو دا موږ استعمالولی شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کافرو ملکونو صادرونه لباس استعمال کړی دی خو د زنديق هغه موږ نشو استعمالولی زنديق چې دی هغه سره هر قسمه تعلق هغه حرام دی نو ان شاء الله دویم کوشش به زمونږ استاد سوداوي او درېمه خبره دا ده چې د دې عقیدې به ارزه کې پرچار کو علامه ابن نجیم مصری رحمه الله زمونږ استاد د فقه او لوی سړی دی د دې یو کتاب دی الاشباح والنظائر او دا مفتیان چې کله دا تخصصات کوي نو پر تخصصاتو کې ویل کېږي هغه کې علامه ابن نجیم مصری رحمه الله لیکلی دی چې کوم مسلمان کلمه وای او د دې خبرې نه نی خبر چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله اخیری پیغمبر دی وې دې سړی ځان ته مسلمان نشي ویل وی ځکه چې دا د دین د ضرورتو نه ده چې هر کلمه ګوبره دینه خبر وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله د الله نه سوا څوک د عبادت لایق نشتا محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی نو دې سره بہت دا علم وي چې د الله اخیری پیغمبر دی زما عزتمندو موږ تاسو به ان شاء الله په دې میدان کې د علماو سره ان شاء الله ولاړو کلک به ولاړو تاسو به خپل مولوی صاحب نه خبرېږئ چې نن د ختم نبوت په باره کې دا خبره ده تاسو به کوشش کوئ چې هر څه پرېږدئ لکه نن چې زمونږ د مرګرو پرېښي او راغلی دلته د جمعات ته او ان شاء الله په دقیق کوشش کو او په دې نیت به کو چې د قیامت پرز الله زمونږ استاد د شفیع المذنبین داغه شفاعت نصیب کی مونږ په دې دنیا کې د دنیا د پاره ډېرې منډې تړلې وو د آخرت د پاره بم لګ منډه تړلو دا الله دین مونږ ته محتاج نه دی الله دونه فرشتي پیدا کړی دي چې په اسمان کې د سلورو غتو په مقدار باندې ځای خالی نشته د دې ټول خبرو فائدہ مونږ ته د الله ته هیڅ فائدہ نشته زمونږ استاد په عبادتو د الله خدای زیاتیږي نه او زمونږ استاد خدای مکه په کفر او ارتداد باندې د الله خدای کمیږي نه دا به مونږ تاسو ځان سره خېګړه کو چې مونږ په دې خولارو کې استعمال شو الله دې په دې باندې عمل نصیب کړي او الله جل جلاله دې زمونږ استاد د ټولو د اخر زمانه د فتنو نه حفاظت فرمای هر قسمه فتنې چې دي کاغه د قادیانیت دي کاغه د نورو فرق باطلو دي الله لداغين زمونږ حفاظت فرمای اللهم آمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين